أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسعت تقسيم. إن ربك يقين دار فساه عالمه دير پويله من پاچا چې گمراه دي ان سبيل الله دلاري وهو عالم بالمحتدين الله په هدايت والا هر څوک الله معلوم دي گمراهان الله معلوم دي هدايت والا دي جنبل باب حاصل بدی چې کوم شي الله حلال کړي حلال غنا چې کوم شي الله حرام کړي حرام غنا یو سړی وشي حرام کې وا حلال ایت حرام کولې شي تحلیل او تحریم د چا معتبر دی الله فکلوا خوراک کوي مما دعا ذکر اسم الله علی چیا چنم د الله پاغیم مفسرین لګي چې کله نوم د الله په یاد نه حرام انا روا دی نوم د الله په یاد شوی دا خورا اگر کله خلکو حرام کړي دی ان کنتم کوي بیاات پیاتون د الله ایماندار ایمان کراوړی الله وی راشه ورسات وسوي چې دا شی تاسو ولې نه کړی دی باندې خونم د الله یاد شوی دی هر چې محرمات دي موږ بیان کړی دي خنزیر دی وینه مستوحله ما وحل لغیر الله دی مردار ده وما لكم وسوجنا تاسو لچنه خوري مما دا اسنا ذکر چې اچوي نوم د الله پاغي او حال دا چې الله بیان لكم تاسو لا فصل فی الماجده آیت بر سوال دی چې مکه کې خدا تحریمات نو بیان شي فی الماجی څنګه راوړه جواب فی الماجی معنا د مضارع دی انده زمانہ کې بیانې ما چې الله حرام کړی بتا شو الا ما مگر هغه چې تاسو ضرورت راي محتاج وي غیلا ان اصلو شینا فټول دینه کې حرام لیکن که ضرورت دراغه الله وي خړل شي مردار د سپېره خنزیر دی بل وسوي اکثر خلک خواهش برباد کړه دلیل ملیل نشته په خپل مزاج باندې فیصله کوي و ان کثیرا یقینا زیات خمخه گمراه شوی گمراه کیږي پر خپل خواهش باندې بغیر علم بغیر د دلیل نه ان ربک یقینا دار فساه علم کوی بالمعتدین پتجاوز کوونکو چا چې برید کړي پای باندې الله یې پوهه چې اسلام زمون زوړي اراده ده وس الله نور محرمات واوري وزرو پرې د کار ګناه پټا زنا پرې دی شراب پرې دی کینی پرې دی حسدونه پرې دی وس تخویف یرا ان الذين يخلنا انسانان يكسبون الاثم شکار کوي د ګناه زر دې جزاء ورکړي شوی لره بما كانوا يختلفون دا هغه عمل چې دوی کوي قانون الله کې حکم کم سړی چې ګناه کوي الله یې سزا ورکوم دنیا کې په دنیا کې نه آخرت کې وس بیان د محرماتو چې کوم شی باندې الله نو یاد شي نه یا الله وینه خوري درنه دې کېګه مل سره ولا تاكلوا مخرم مما دعسنا چې نه د یاد شي نوم د الله علی پاغي وانه یقینا داش الا فسق بدین الله سمنا دا مردار دا خوراک یو انه دا مذبوحه یا نوم د الله نه یادول یقینا شیطانان وسوسه اچي دا اولیاءهم د خپل دوستان لرا عاقبت دا شي چې تاسو سره جګړه وکړي لجادلوکم شیطان لا شي بمنډه مولا خبره وکي واچوي وی پلاني مولا قرش تقریر وکي ته د بزت کې ودرېګا کله دوی خبر مو منل ان انکم لمشرکون یقینا تاسو بشي مشرکین شیطان خبر الله یې مالا ورسات کرت د سیکولر نظام په دې طریقه دوی ورس موږ شامه دغه سپارښت نشه شریک ژوند وکړو جواب یو سړی مړ دی بل ژوند دی ادي ژوند سرنا ده دا دې رڼا په وجه باندې ګرځي را ګرځي نو آیا دا دواړه برابر دي یو سړی سره قران دی یو سره شرک دی کفر دی تورتمونه دي نو دا دواړه نه دي برابر دا چې کوم کمر پرې وته بس برباد دي نبی صلی الله علیه وسلم ابو جهل دی برابر او من كان عاصو شي مر فاحينه موږ ژوند کو پر قران وجعلنا له نورا وګرځو دا غره پار رڼا چې قران دی يمشي به في الناس ژوند کې ری په وجه د خلکو کې درې تفسیر دي قران او سره د قران په رهنمایي کې خپل ژوند کوي خلک نور قوانين راوړي دې سره قران دی
دویم يمشي به في الناس خلق القرآن بیان یو سړی د الله جاهل دی بل سړی سره قرآن دی دا د خلق القرآن بیان آیات ډول برابر دي دریم سوچ د قرآن سره تعلق لري پاغي دنیا کې بل الله دې رڼا جوړه کوم رڼا منځ باندې زکات باندې اتباع سنت باندې قرآن باندې صدقو باندې تورتم کی جماعت تک باندې یخنی کې او د کول باندې هجرت باندې ای دنیا کې بس الله رڼا نصیب یو سبب دا دی ابن قیم فرمایي هغه دنیا کمن دا دې پشان دا چا مسلو چا حال دا په تیارو کې لیس بخارج من هونه دی وتن کې دي تیارونه سړې دې تورتم اوریز دا شپه دا دشته دا تی تورتمونو کې روان دي نخ پیژنې نه بد نه لوړ پیژنې نه شورا نه دوست پیژنې نه دشمن نه پرسونل پیژنې نه غیر پرسونل نه روغلاره او بل سړي سره رڼا ده اې دا ډول برابر دي نه دي برابر الله وایي چې نه دي برابر ولې بل خلق بل خروان دي جواب کذالک الله دغه شان ډول کړي شوی دی للکافرین دی غیر مسلم لرما کان یعملون چې کوم عمل کړي بد وکذالک سنور معقبه نیمګړي مولا مناظره وکړه او بیاله قومي مشران وسره وچت د محلي مشران چې مړ اساس د مولا نه عجیب عجیب خبرې کوي مقابله پکار ده الله وایي د محلي مشران دا ډېر مجرمان دي د حق مقابله اکثر داخله کوي چې ځان له وکیل گزر وي او ځان له وشتري بلاک مشر دا چې کم دي چې قرآن او سنت تایید وکړي نور اکثر دشمنی دا کوي دنه الله یې ونه ریږي وکذالک قشان جعلنا منکر سولره په کل قريه فاري وکړي کې مشران مجرمين لیم کرو عاقبت داده چل جوړ کی فیا پرې کړي کې پار د حق بندولو مشر صاحب راځي چې ودا کار بنور نه کو اختلاف جوړيږي محلت وپړه کېږي فلان او فلان لیم کرو کې د علامه د پار د عاقبت چل فی هر پار د انسداد د حق اوس وې د خپل کمال مګنا ځان برباد کې وما يمكرون الله يدوشل نه جوړي الا انفسهم مگر ضرر بدوی دی اون پويږي ورشات نشوي موسی خبره نه منو تر څو چې موږ هغه شنه راوړې کوم چې مخکې انبیا ولراغلي وو الله دې نبی مخالفت مکوي کې ذلیل بشي واذا فاتم جاءتهم شراشد لرونخا قالوا دی وی لن نؤمن شرط من تصدیق نکو حتا تر دې چې راکړې شي موږ لرا مسما اوتی هغه څنګه چې ورکړې شي رسولان الله یو دم کتاب نازل دل دیم د اسمان نو هراتل و راتل واغه صدقه خوړل جواب الله اعلم الله خپوي چرته شګر دې خپل پیغامات نن کا عربو کې نبی صلی الله علیه وسلم وحی ورکړه دا الله پته وا چې دا حل زرد شوبر شيږي الذين انسانانو پوری اجر موججر میکړي زلت عند الله اذا الله سرا دنیا کې آخرت کې عذاب شدید او سخت بما كانوا يمكرون په سبب دې چې دې چلنه جوړ کړی د حق مقابل کې ورسا کې دوه قسم خلک الله اشاره لذي اراده خيركم شاء الله توجه چې کوم انسان له اراده خیر وکم دا قران چورته بیانېږي چې نه شي پراخي او چاله می چې اراده خیر نه کړی چې کله دا قران بیانېږي نو شنه د شي تنګيږي ته دا ګمان کړه کاسمان لچ راخیږي یره بل ټکی نشه قران او سنت څلور خبرې بیا دي کو یاد نه دي بس دانش دې پرخ دي فمن پساسو چې الله اراده وکي اغلا چې کلاو د هدایت یشر صدرونو کلاو کې شنه اسلام لا صدر مراد سنا للاسلام معنی قبولیت الاسلام حدیث کې راځي ابن کثیر ویلي کړي نبی صلی الله علیه وسلم درې علامې ذکر کړې دنیا سره مینه نه کوي یو مینه کوي ټول د آخرت سره دوا مرګ لپاره تیاری کوي چې کله یو سړي د دنیا سره مینه پرې خو ده یو سړي د مرګ تیاری شروع کوي مینه ټول د آخرت سره وا دا سړی په ځان پوي چې الله مال اراده له هدایت کړی ده بس دا آسان شی په دې منځ سره ځان تلای ومن يريد او شاء الله اراده وکي چې گمراه کی یا چل نو ګرځي دا سړی څنګه په وخت بیان د قران کې هیڅ حرجن غشي کانما کوئی کې داخلي په السماء په طرف د اسمان کذالک دقشان ګرځي الله ګندګي هل الذين فاق انسانانو شیمان راوړي
ګندا خلق دي کنه ګندا جمع ګندا ابن جرير خپل تفسیر کې لیکلی دی ودا سره خو اسمان لره خطر نشي مشرک اې دې دا خبره معلومه شو چې ایمان د رب زړه کې ګور نه شي درنه کېده ایمان بشاشت التم نو ورشي ترغیب قران لا وهذا القران چې صراط ربك معنا لار درف ساده مستقيم النيغه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم نیغه کړ خويستا نور کر کې مې وېسي اخوا دی خو وی ویل دانی غلار د اسلام دی خو يهوديت او نصرانيت الله مستقيم النيغه لار د چلا نه رسیږي په یقینا من بیان کړی دا مثالنا لقوم دا قوم د پارش نشد ناخلی يذكرون نشد علي وز بشاره توجیره لهم دار السلام الله يدل لكم السلامت دې ان رب من رب سلام سبحانه ملائک فرمایي سلام علیکم السلام علیکم الله فرمایي سلام را لېږي یو بل باندې خپل سلامونه اچوي دار کس نقصان نو پامني وهو الله تعالی چې وليهم درې دوست دي ولي ذمہوار محبه بما كان يعملون بسبب عمل درې چې کوم کړي همیشه جنت لمه څخه بوت الله وکي څه عملونه کول خاص کر قرآن او سنت برابر اوس تخفیف اخروی مشرکین به الله راځه ما کوم به بوزم جهنم لا ويوم باغ ورزماني شراجهم بك الله داخل جميعا طول الله ورته یا معاشر الجن ایر پیرانو ډلې یقینا تاسو گمراه کړی دي ډېر من انسانان دي انسانان گمراه کړو وقالوا ابو يا اولياء د دوستان د انسانانو ربنا يا رب زمون مزي اخشري باسنا باز زمون په باز نورو څه مطلب مفسرین لګي چې کله به انسانان ته دشتله شپه به چرانو به ویل شي اعوذ بسيد هذا الوادي وې دې دش چې کومړي کې خدای راغله ما ځان وسپارو هغه به وړو پیرانو لوي څورته ونه وای ځکه موږ خدایان کړی دا خپل شهرت یې واخستو دیم عاملان انسانانو پیران ځان له تابع کړو باز کارونه په کول سلوي کولې دا به جنابت کې ګرځي سلوي کولې ورسره دا قران سلوي کلام په لغت باندې وای پیران به تابع وی پلاني ته پیران تابع کړی شیخ الاسلام ابن تیمیه کې پری پیرانو کې چې پیران دي چې باز زنانه انسانانو ځان له تابع کړي جنا وسره کوي د انسان په شکل ورته به پر انسانانو کې بعض انسانان دي خځې پیران ځان له تابع کړي دي ایستره زنا کوي قران کې الله را خبر ذکر کړی دا نه په اخستره او رشیدل کړي موږ نیټي زموږ لاله الذي هغه چې موږ مقرر کړی دا دغه به دوه قول دي یو قول بعض مفسرین ذکر کړي مرګ دیم د دې مراد قیامت الله ورته زیور کېږي ور ورشي نو قال الله تعالی ورته النار ورشي زرو سيدو ساسو خالدین فيها همیشه به پای کې الا ماشاء الله حکم چې الله غواړي څه مطلب ګورنګار مومن به همیشه نه کړه هغه به وخت الله را بارک دیم قول چې الا ماشاء الله دا من زمهري رو الله بکره د شیخ نه داخله بوزي چې اندامونه درل الا ماشاء الله د جهنم نه ویني چې اسخابه دنونه دوی لړا کې میته سي دا به دوی له بده خلک ورواړه ویش دا به سزاګانی ان ربک یقینا عرف سچ حکیم حکمتونو والا دی عالم پویریم ورسات وسبل بل عقبه د قوم مشرم کارونه کې بل امتحان بوشي پنځم حکومت لبا عارضه وشي د سی ورته چې د ملک یو سړی پیدا شوی اختلاف پیدا کی جنجال پیدا کی سملګری د سره ولاړ شي نور مليان سره روزانه ها هو جوړه ده الله یو ګور د حکومت د نیول نه بیریږي دا راځي پکې وکذالک ودقشا من دوستانو باج ظالمان د باج نورو نو ولې کې دوه معنا غاندي دوست دا به عقبه ده څو دې کې معنا د حاکم د بيدات تخفیف دی ظالم په ظالمانو باندې امیر شي بما كانوا يكسبون په سبب د کسب د شي بد کارونه کړی دي
وځ قیامت حاله او ویل شي معاشر الجن والانس اېټل د پیرانو انسانانو اې نه درغلي رسول امين کوم ساسونه چې بیان کړي علیکم بتاسو ایتونه زمون آیت باندې سوال پیرانو کې خصو انبیاء نه درغلي ته ویل منکم مفسرین وایي چې منکم نه مراد انسانان دي چې پیرانو لورغله تقریبا رسول الله په انسانانو کې راغلي دي دیم قول علماء ذکر کړی چې دنه مراد صرف یری والا دي نذیرو هغه څوک چې ابل چاره یې ور کوي آیات دلیل به دی لکه څنګه چې انسانان د خلکو لپاره ور کړی پیرانو کې مشه دعا شته کړه د قران او سنت والا دي متبعين وينذرونكم ويريدر کول تاسو لقاء يومكم د ملاقات ور انسان ساده شداله قالو دی وی شهیدنا علی انفسنا موږ اقرار کو په خپل ځانونو بالکل موږ دا کفر کړی دی سوال نو ولې په دنیا کې ورانه کو معنا د اس دی زګه دوه کړي دي انسانانو له حیات دنیا دنیوي ژوند اقرار بوږي په خپل ځانونو باندې انه په دې خبره یقینا دوی دي غیر مسلم کافرین بس من کافرین په خپل بځامانه اقرار وکړو ورسات کی الله اوس حکمت ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم درا لګلو جواب لپاره د سوال مقدر سوال د شری چې محمد صلی الله علیه وسلم الله ولې را لګلې جواب چې سبا قیامت کې سکون وي چې الله تاب رسول الله لګلې موږ منلې وي نو الله یې ما رسول الله ولې وکړه دیني تشریح یې چاچو منو چاچو جدا شو قیامت کې الله له یو سره نشه پیش کولې ذالک الله اذا زکا علم یکن ربک چې نه رب سا هلاکون کې دی کولو لرا بظلم فظلم باندې واهلها بدشال چې خاندان دیږي وی غافل خاندان چې غافلی به خو الله کې رینا اولی کویږي چې وای نه مني نو باس به راګیږي ولکل دار چار پر الله درجه دې مما عملو دا چې دوی عمل کړي لري حدیث کې راځي کنه رسول الله فرمایي شهید له الله سل درجه ورکړي دوی درجه د بل مابین کې دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان اوس ګورئ جانب مقابل کې مې سي درجه دي کفر نه ده رب صاحب غافل نه خبر اما يعملون دا عمل نشي داخله کې کوي ورسره کې بیان دي بیان د سمجھ د الله اے انسانانو صحیح بندگی د الله وکړي کنه کوي د الله وتا سو ختم کی نور مخلوق وګوره به راولي الله په دې باندې قادر او زور اور دی حدیث مشکات کې مدار غري چې انسانانو الله نه بکنه غواړي کله دا الله وتا سو ختم کی نور مخلوق براولي ای به ګناه کوي د الله نه بکنه غواړي الله به معاف کوي وربک عرف ساجره به پرواز ذو الرحمه خاوند رحمتا ان يشك الله غواړي تاسو به ختم کی ويستخلف رب ولي من بعدكم ساسن اور السماء شاکم شغواړي لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی د اولاد د قوم بلنا من ذریه قوم استپلانو کې ختم کړل تیرا واسطه سل کلمه مخکې نه وي سل کلمه ورسو الله بیانوي واستاکید یره الله قیامت یادې داسې رښتینه او داسې دروغ دي جواب انما يقين عاشش الساوسه وادي کې شي لا تنخم خاراتن کړي وما انتم تاسو به موجودين شرط مشکیدون کې الله عذابنا عذاب الله چې راشي یا ساتي هیڅ به الله نه شي بچ کړي الله دا ټول به غیر کم دی جهنم لوي بوزم ورسات اعلان برات داخله کې شنه منی وسان تیرا جدا کړو قل هو يا قوم اسمع قوم عمل کوي على مكانتكم بخبل طریقه اني عامل زم عملكم بخبل طریقه مكانتكم کې دوه قول دي یو قول لا دینه مراد طریقه کیفیت دیم قول له موجه کړه معنا طاقت تمکین بخبل زور فسوف تعلمون زرد چې په وشي من تكون له عاقبت الدار چاله موجودي کې انجام د کور رسنی یاد ساتي انه شان د نشي بشکره ظالمان د الله عذابنا
امام شبیری کړی دا سو پر پاره تهدید انجام د کورو سنی الله به ګورو چر چا دي دي جنونو سوز د عرب جهل وګوري امامنا او سیدنا امام بخاری رحمه الله خپل صحیح کې لیکي نقل کړي د عبد الله بن عباس لا وې کې سړی د عرب جهل معلومي د دې آیت نور سګوري اوس فصل څاروي الله ما پیدا کړی دا ظالمان راشي چې زما په نامه باندې کې سره بل چا په نامه څومره بن صافي ده ټول به د چا په نامه شي پیدا کړی چا دي الله د ملک امداوا کوي دا ولسمه ده ولسمه څه معنی لسمه ایست الله په نامه ولسمه شیخ عبد القادر جیلانی په نامه ودرا هغه په نامه ده الله پر مشرکین باندې رد کوي وجعلوا داخل ګرځي لله د الله سره مما دعسنا چلا پیدا کړی دي من الحرش د افسرونه ولنعام او چروي نصیب نساء وقالوا بوي جهاز لله بزعمهم دا د الله لپاره دې په ګمان واسل شرکاینا اسمه د معبودانو د لپاره تقسیم وکړي کله الله په نامه کې کله معبود په نامه کې او خراب الله په نامه یو جرم خدا دی شی پیدا کړی الله ورې کېبل چاله وش دویم جرم وګورئ دویم جهل فما كان للشركاء ما شهدوا بر خداران د پاره نبر شهدوا الى الله الله لا هغه چې الله د پاره فوي شهدوا الى شركائهم هغه بر شهدوا شریکانو لرا څه مطلب ابن کثیر وای چې کوم شی بل غیر الله په نامه هغه محفوظ ساتو چې کوم د الله په نامه کیسه کوم نو دویم چې کوم د الله په نامه کم بو کبو که خراب کیسه کې نه و د غیر الله په نامه اعلی مال ورکو دریم چې د الله د غیر الله حق بکم شون د الله د حق نه پورا کوو کله الله حق بکم شون به د غیر الله نه پورا کوو به پلانې خپکیږي خیر ده ک الله خپشي الله نه خپشي کنه د الله په خپګان کې څنګه څه چې اوس بابا څنګه خپنه شي چې دې طریقې نور ذکر کړی دي سام يحكمون الله ډېری بری فیصله نه کوي ډېری بری فیصله وکړي ورسات اوس بل جرم وكذلك الله يدق شان زين ډول کړي لکثیر دي زیات من المشرکین اذي مشرکان قتل اولادهم وشل بچي دي شرکاهم دي شریکان ورته بچي وشل سوال لري شریکان څنګه وجه حب الشرکاء د معبود منی په دې طریقه چې علم د قران او سنت به محروم کې د غیر الله فنا باندې بینم کې خو داغه لپاره بلکې داغه دربار کې اوپرودو دربارونه ویلې شروع کول یره دا په پلاني لپاره باندې ورکی پلاني بابا په نام شو دا بل تمین جوړي عاقبت دا شو چالا کې ګړ دوی لړا اول علم سعودي لپاره چې ګډ وډ کې علي مدې باندې دین دوی آیت دلیل په دې چې نظر د غیر الله په نام شرک کفر ولو شاء الله قد الله خو خوي ما پالو دا کار به نه وکړي پسروم پرې دوی او ما یفترون اس چې دې ځان جوړ کړی دي ورسات وسراشه فصل بو یا د قشان سروي ودا به کیږي خوري سړي به نه خوري اې دې غړي بسې دا پیچلي سړي به خوري زنانه به نه خوري اې دې دا بچي چې پلانې به خوري دوی به نه خوري ته الله وکم دین دي دا چا به نه دي ځان لګیاو بلکې دین خو دین دي محرمات هغه چې هغه الله رسول ویلي دي وقالو دی ویلي هذه انعام دا ساروی دی وحرسنا وفصل لیمنا نبخری دی لا الا من نشاء سوش منگو غواړو بزامه دی په ګمان پلانې به خوري پلانې به نه خوري وانعامنا او ساروی حرام کړی شو دی شاګانې سلی به پینه کوله لکه حام وانعامنا او ساروی لا یذكرون اسم الله نبی یادو نم د الله لا یذكرون نبی یادو اسم الله نم د الله پاغه افتراء علی په الله به دروغ تړل وس الله غششو سيجزيهم زرد چې الله وبدور کې دوی لبه ما كانوا يفترون فاغه څه شدي د ځان جوړ کړی دي پر دوم الله وچردا هر حرکت چې کړی اې دې مبارک الله تاسو سره حساب کتاب کو ورو ساعت وسدي بل جرم حمل بو حمل
سبي ویلي ودا حمل کنر بچي کجبان حرام کخزه بچي وا نر باندې حرام او کمل بچي اوسه کې د شریک به خورو نبي بچي کنه مردار بچي او د نفس کې ایسه په شریک سره وخورو تعالی کوم دین دی دا تاسو چا ویلي وقالوا دې ورسې ویلي ما في بطون هذه الانعام كم چې بخیټو یې ساروي کړي خالصتون دا خالص ذکور ناس من نار نولا بن بي على ازواج ناس من بسنانو حمل پي یا د قشانا بچي وان يكون الله يكثر تبدا بچي مردارو مړ بوشو واو بچي وګرځوا مردارو فهم في شرکاء د ټول په کې به شریکان شو په شریک بیا به ټوک ټوک او به خړو ته ظالمان شیطان کنه په انسان باندې قسمه قسم لوبي کوي سيجزيهم زر چې بدله ورکې دوی لرا الله تعالی وصفهم درې د بیان ای بیان تشریح الله اشتا جزاء اشتري انه يقينا الله تعالی حکمتونه والا او پیرم الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي